د سولې او یووالي فضا او د کندوزیانو مسکا د وزلوبې د لوبې نندارې لپاره ده. په کندوز ولایت کې د وزلوبو د لوبو په دوام تیره ورځ د دې ولایت مرکز ولسوالیو د چاپاندازانو ترمنځ دوستانه لوبه ترسره شوې چې نندارې ته یې په سلګونه مینوال راټول شوي. د دغې لوبې نندارچیان وزلوبه د زړونو لوبه بولي. وایي د اسلامي امارت په حاکمیت سره سیمه ییزو لوبو ته ډیره پاملرنه شوې چې د ولسونو په خوښیو کې رغنده رول لوبولی. وزلوبه چې په افغانستان کې پوره لرغونتیا لري، په شمال ختیځ زون کې د اوسیدونکو ترمنځ له خونده ډکه لوبه بلل کیږي چې هر کله د خوښیو مراسمو په ترڅ کې د سلګونه مینوالو په نندارې سره جوړیږي.